د پاکستان د بهرنیو چارو نوي وزیر سمدلاسه د طالبانو څخه مهمه غوښتنه وکړه. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې تازه د دې هیواد د نوي حکومت له لوري وټاکل شوه وایي چې د افغانستان د خاورې په استفادې باندې په پاکستاني پوځیانو بریدونو اندېښمنه کړې ده او پکار ده چې د افغانستان واکمنان د دې مخه ونیسي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت کې چارې